بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو ښه راغلاست دویمې ویډیو ته د وینډوز ابتدایي زده کړه. په دې ویډیو کې به موږ تاسو څلور مهم آپشن یایو. په لومړی دا چې په وینډوز 10 کې نوی فیچر منځته راغلی دی چې هغه د وینډوز تیز چلنیدل دي، چې وینډوز په څه ډول موږ په چټکۍ سره چلنولی شو. یعنې په څه ډول سره کله چې موږ وینډوز اپ کړو نو موږ څنګه داسې فیچر پکې اضافه کړو چې زموږ دپاره 15 ثانیې د صرفه وکړي، 15 ثانیې 6 ثانیې، تر څو چې د وینډوز 7 په پرتله زر چلانه شي. لومړی دا. دویمه خبره دا چې کله موږ سټارټ مینو ته لاړ شو او په پاور باندې کلیک وکړو نو په داسې کې موږ په ډیفالټ ډول شو ډاون او ریسټارټ وینو. د دې لپاره چې موږ په دغه ځای کې په دا پاور کې موږ لوک او سلیف هایبرنیټ درې سره بټنې اضافه کړو نو هغه موږ په کومه طریقه اضافه کوو ګرانو زده کوونکو. د دې لپاره ډېر زده کوونکي په دې باره کې مشکل لري او نه پوهېږي چې دغه سیټینګ څنګه سرته ورسوي. د دې لپاره موږ راځو په پاور آپشن ته ځو. په پاور آپشن کې موږ چوز what the power button do د باندې کلیک کوو. د هغې څخه وروسته لکه څنګه زده کوونکو تاسو وینئ په دغه لاندې سیټینګ کې په دې ایریا کې turn the fast start of commands دغه نوی فیچر دی چې په وینډوز 10 کې منځته راغلی دی چې دې په واسطه زموږ وینډو ډېر په تیزۍ سره چلنیږي یا شروع کوي. دویمه دا چې سلیپ دی دا هم چې غیر فعال دی. دریم هم هایبرنیټ دی. څلورم لوک بټن ده. د دې لپاره چې دغه موږ فعال کړو دغه چینج سیټینګ that are the currently unavailable په دې باندې کلیک کوو. لومړی دا چیک مارک کوو، هغې څخه وروسته سلیپ چیک مارک کوو، هغې څخه هایبرنیټ او لوک. ګرانو زده کوونکو سلیپ څه کار کوي؟ سلیپ دغه وظیفه سرته رسوي چې موږ شته پروګرامونه په کوم کمپیوټر کې چلان دي یوازې کمپیوټر د هوب حالت ته بیایي، نور هیڅ یو پروګرام په کمپیوټر د داخل په جریان کې نه بندېږي. هایبرنیټ کوم کارونه سرته رسوي؟ دا د سلیپ په پرتله د کمپیوټر ټول پاور چې دی هغه اف کوي، ټول برق بندوي او په کمپیوټر کې شته پروګرامونه همداسې په خپل حالت باندې پاتې کېږي. کله چې موږ کمپیوټر چلان کړو د اف سره په دې کې فرق دی چې کله موږ کمپیوټر شټ ډاون کړو نو شته پروګرامونه ټول له منځه ځي چې څومره ډیټا موږ پکې څومره کارونه موږ پکې ترسره کړي. او که چېرته هایبرنیټ کړو یوازې کمپیوټر پاور چې دی هغه له منځه ځي، کمپیوټر اف کېږي، یعنې په داسې حالت ته درومي چې زموږ شته پروګرامونه کې هېڅ تغییرات نه راځي. په هماغه حالت چې موږ کوم کار سرته رسولی په هماغه حالت پاتې کېږي. لوک هغه حالت دی چې په دغه حالت کې زموږ کمپیوټر یوازې د پاسورډ حالت ته درومي، یعنې نه اف کېږي یا اف حالت ته نه درومي، یوازې چې کېږي سکرین لوک کېږي او زموږ چې کله کمپیوټر داخله کې یوازې منبه شی غواړي پاسورډ غواړي. دغه سیټینګ موږ سیو چینج کوو. چې کله مو سیو کړو هغې څخه وروسته موږ سټارټ مینو ته راځو. په سټارټ مینو کې په پاور باندې کلیک کوو نو څنګه تاسو چې وینئ په داسې کې سلیپ هم منځته هایبرنیټ شټ ډاون او ریسټور هم منځته راغلل چې دغه بټنې مخکې په دې کې شتون نه لرل. اوس په ډیفالټ ډول شی شول موږ ور اضافه کړل. که تاسو نور کومه پوښتنه لرئ یا په راتلونکي کې کومو مشکلاتو سره مخامخ کېږئ نو تاسو کولی شئ زموږ سره د کمنټ لهر دغه پوښتنې شریکې کړئ. په راتلونکي کې به نور کار هم کېږي په دې هیله چې تاسو د ستړیا سبب نه وي ګرځېدلی او یو څه متن زده کړي. دغه ریکارډونه تاسو کولی شئ چې د خپلو کوچیانو، ماشومانو او داسې نورو سره شریک کړئ. نور مو په الله سپارم د الله په امان.